سلامونه هاونیکې هیله مند یم چې جوړ او پروغ به یاست. دغه ورځ کې د روسیې د رسمیت پیژندنې خبرې ډېرې ګرمې دي. طالبان خوشحاله دي مګر مخالفین بیا خفه دي. نن په دې ویډیو کې داسې خبرې به تاسو ته وکړم ترڅو د دغه رسمیت پیژندنې د ګټې او تاوانونو په هکله باندې تاسو سر خلاص شي. دغه څو ورځې چې دغه رسمیت پیژندنه وسوه په لومړۍ ورځ کې زما په پاڼې کې چې کلیوال پښتو پاڼه وه په هغه کې چې مخکې هم کوم هډمین ما تاسو ته ویلي هم وه هماغه هډمین ډېر د درناوي پرته ډېر لیکنې کړې وه چې هغه څو چې بیا ما بیخي هغه پاڼه ډیلیټ کړه او نور مې تر کنټرول هم ووتل. نو اوس کلیوال پښتو پاڼه بیخي نشته. نو نن په دغه ویډیو کې انشاءالله چې تاسو ته ټول موضوعات ټول برخې او ټول اړخونه روښانه کوم چې د روسیې رسمیت پیژندنه طالب ته څه ګټه لري یې کې نه لري. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. تر هر څه وړاندې تاسو باید رسمیت پیژندنه ډیپلوماټیکه رسمیت پیژندنه وپیژنئ. ډیپلوماټیکه رسمیت پیژندنه په اصل کې یو مشروط تبادله ده، یعنې د شرطونو پر اساس باندې سره راکړه ورکړه شروع کیږي. د مثال په ډول باندې چې کله هم ته تجارت شروع کوئ دغه تجارت خپله د شرطونو پر اساس باندې راکړه ورکړه ده. دا ښه مثال دی چې زه ځم پیسې ورکوم دکان والا ته او دکان والا څخه یو ربع اخلم او کچالو اخلم. زه په دې کې څه معامله وسوه؟ د پیسو معامله وسوه چې راکړه ورکړه وسوه او په دې کې شرط څه شو؟ شرط دا و چې ما باید پیسې ورکړې وای او هغه دکاندار هم څه شی باید راکړه؟ کچالو چې هغه څه چې ما غوښته هغه باید راکړې وای. نو دغه راکړه ورکړه چې وه زما او د دکاندار په منځ کې یو ارتباط قایم شو. دغه ارتباطات ته رسمیت پیژندنه وای، یعنې یو قرارداد وای. دغه قرارداد چې دی د طالبانو او د روسیې ترمنځ اوس په دې باندې خبرې کوو چې په دې قراردادو کې څو موضوعات نغښتي دي چې هغه باید الفصل سي او وروسته بیا هغه موضوعات ځي رسمیت پیژندنې ته. په لومړی سر کې چې حواله خبره ده هغه د مرزونو د خبره ده چې دغه مرز دی، دغه خط مرز دی چې موږ تاسو په منځ کې دا خو افغانستان ته دا خو د روسیې ملګري هیوادونه دي. دغه خط باید په رسمیت وپیژندل سي او دغه ته باید درناوی وسي او د دې نه هاخوا ته نه ته کاڼې وغورځوه او نه هم دوی د هاخوا پر تاسو باندې کاڼې غورځوي. نو دا لومړنی شرط د رسمیت پیژندنې په سیاسي برخه کې همدا دی چې کاڼې به سره نه غورځوو او که ته راڅخه لیرې بیا زما د همسایه په بغل ته د مثال په ډول باندې یو هیواد پیدا کېږي چې لکه برازیل په افغانستان په رسمیت پیژني. برازیل هم همدغه وکړلي کوي، همدغه شرط پرېږدي چې وروره زما همسایه ارجنټاین دی، زما همسایه مثلا کولمبیا ده، ما همسایه یوروګوای ده. داسې نه اوسي چې یو ورځ راشي ارجنټاین ته وایي چې دومره پیسې واخله ورځه په برازیل کې کاڼې وغورځوه. دغه شرطونه چې دي دا د رسمیت پیژندنې لومړني شرطونه دي چې دا سره کېږي. اوس خبره همدغه ده چې دغه روسانو ولې دغه تر ټولو مخته دا کار وکړو. روسانو په ځکه دا کار وکړو چې دغه لومړنی شرط چې دی دا د روسانو دپاره ډېر خطرناکه شرط او روسان د همدغه څخه ویرېدله چې وروره طالب راغلی دی په دې خوا کې دلته تروریستي ځالې هم جوړوي، ملایان هم تربیه کوي، مکتبونه هم بندوي، مدرسې ورباندې جوړوي، پوهنتونونه بندوي. دغه ټول کارونه چې کوي نو د دې څخه ښکاري چې وروره یو ورځ کې دغه ټول ملایان چې جوړ کړي دي چې هلته په افغانستان کې کار نشته دا درته وایي چې ورځه د خط په هاخوا ولاړ شه په هلته په روسیې کې د روسیې متحد هیوادو ته هلته وجنګېږي او هلته بیا تاسو پیسې هم درځي، پروژې هم شته د غربي هیوادو څخه دا ټول اخلم نو هلته بیا تاسو تېروه. روسیه د همدغه څخه وویرېده. یعنې دغه څو ورځې کې چې ما څه مرکې ولیدله چې روسیې په څه خاطر باندې تر ټولو لومړی دا کار یې وکړي د هېڅ یوه دغسې یو سم جواب ورنه کړي چې یعنې یو قانع کوونکی اوسي او خلکو ته قانع واوسي، یعنې د خلکو سوال حل سوی اوسي. ما په هېڅ مرکې کې پیدا نه کړه. هر یو همدغسې خبرې کړې وه. اصلي کیسه همدغه ده چې د روسانو د همدغه ویرېدلو چې وروره سبا کاڼې ونه غورځوي، سبا انتحاریان ونه شي، سبب دا ونه کړي. دا چې کله هم په رسمیت پیژندنه وکړه
په رسمیت پیژندنه کې ورور مکتوب کې دا ټول سره امضا کیږي او دا په پټه مخفي ډول باندې دا امضا کیږي دا چې امضا سوه د روسي هیواد هم یو کاپي ځان ته اخلي د طالب هم ځان ته یو کاپي اخلي او دغه کاپي په اساس باندې که سبا ورځ کې روسي پر طالبانو باندې ثبوت پیدا کړلو او بیا وروسته پر هماغه وخت کې دا شرط هم ایښی دی چې وروره که ستا د خوا پر ما باندې کاڼی راغی زه د دې خوا تیاره په هوا کوم کوم ځای کې چې ستا کاڼې وه هغه کاڼې بمبارومه دا شرط شته دا شرط په ډیپلوماټیک رسمیت پیژندنه کې شته یو قوي هیواد هغه خپل ضعیف هیواد ته وایي تا په رسمیت پیژنم خو که تېروتنه وکړي یا ستا په خاوره کې تروریستي ځاله زما په ضد باندې جوړ شوه مستقیمه تیاره زه هستم او هغه بمباروم بیا ته به شی نه وایي دا اوکړلیک سوی دی طالبانو او د روسانو ترمنځ دا شرطونه سوي دي داسې نه دی چې داسې وسي اوس د طالب خو دا ټول شرطونه روسي ته ورکړي دي اوس زیاتره خلک پوښتنه هم دغه کوي چې ولې روسي د تحصیل خبر کړنه دی ولې روسي د شمول حکومت خبر کړنه ولې روسي د ښځو خبرې کړنه دي ګوره روسي ته دا مهمه نه دي روسي ته دا مهمه نه دي چې زما اولاد د تحصیل کوي زما ښځه کار لري که نه لري ما په کور کې څه کېږي که نه کېږي هغه وایي زما د بلا خبره دا ده چې ستا د کور کاڼې پر ما نه راځي دا زما دپاره مهم کار دی او زما دپاره زما ملي ګټې مهمې دي اوس راځم پر دې باندې چې ښه دا کار وسو په دې باندې خو تاسو پوه شئ چې ولې روسي دا کار یې وکړي او د روسي وروسته چې کوم نور هیوادونه په رسمیت پیژني هغه په بل ویډیو کې تاسو ته وایم په دې ویډیو کې موضوع اوږدېږي اوس په دې ویډیو کې تاسو ته وایم چې په طالبان ته د دې ګټه څه ده ملت ته یې ګټه څه ده اوس راځم پر طالبانو باندې په لومړۍ خبرې کوم لومړۍ خبره دا ده چې طالب که د روسي رسمیت پیژندنه په غاړه اخلي او د روسي سره انډوالي ترلاسه کوي روسیه په ملګرو ملتونو د یو ان کې یو قوي رایه لري هغه رایه چې د ویتو 15 هیوادونه دي امریکا ده انګلستان ده فرانسه ده چین ده او روسیه ده دا 15 هیوادونه د ویتو صلاحیت لري دا د دنیا ټول هیوادونه رایه هڅوي چې وروره دغه کار باید دغسې وسي یو د ویتو غلط هم یو د ویتو منفي رایه دغه د ټولو هیوادو د ټولو دنیا رایه ټول باطلي نو تاسو پوه شئ چې د پوتین سره دومره قوي کارت دی دا کارت چې دی دا وره دا اوس چې هند د روسي شای نیولې ده او ورپسې ځغلي راځغلي او د همدا ډول باندې چین هر ورځ کې خاوره نیسي مګر بیا هم راځغلي ځکه ځغله راځغلي چې ان په دې باندې پوهېږي که چین او روسي مې د ځانه څخه خفه کړه سبا ورځ کې په ما په د یو رایې غوښتنه وکړه که همدغې خلکو ویتو کړه زما ټول کاروبار خرابېږي نو دا د یو قوي رایه چې دا د طالبان دپاره ډېر مهمه ده د ویتو رایه چې ده دا د طالبان سرنوشت بدلولی سي د مثال په ډول باندې سبا ورځ کې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا کې جلسه کېږي هغه وایي چې وروره طالب تروریست دی دا د هغه دی هغه دی هغه دی هغه دی دا ټولې خبرې کوي رایې کوي بس طالب حکومت راټولوي ښه چې دا ټول رایې ووسوې دغه ټولو دنیا مثبت رایه ورکړه یو پوتین دی چې په بخشي کې منفي رایه واچي چې وروره زه یې نه منم دغه یو د پوتین منفي رایه دغه ټوله کیسه ختمیه او دا ټوله کیسه د طالب په ګټه اړوي نو طالب دومره مثبت ګټه دلته کړې ده دا اوس کې د ډېر خلکو همدا ویلي چې یاره هېڅ فایده طالب ته نه لري همدا دی او هغه دی چې شي دی نه طالب ته خو ګټه لري اوس راځم پر دویمه موضوع باندې چې ملت ته څومره ګټه ده ملت دپاره ګوره ملت دپاره روسیه دومره توان نه لري چې د ډالر قیمت یا پورته کړي او یا پورته کړي یا کښته کړي دا د روسیې په توان کې نه ده بل د په نړیوال د پیسو انتقال سویفت مثلا ویسټرن یونین دا نور ډېر پیسې انتقال پیسې دي په دې کې روسیه هیڅ نشي کولی تجارت په برخه کې روسیه هیڅ نشي کولی ځکه چې دا ټوله کارونه د امریکا تر کنټرول دی او امریکا هغه په خپلواکه ډول باندې دا هر څه خپل تر کنټرول لاندې راوړي دي نو په دې برخه کې چې یو مثبت ګام واوسي د ولس دپاره ګام نشته نو دا دی چې د طالب حکومت به دوامداره سي دا به څو کاله نور هم دوام وکړي دا به بیخي که حالات یو څه هم خلځانې په هیواد کې بدل کړو یعنې خلکو سره تحمل وکړو د ټول عمر دپاره به پاتې سي خو دا چې دا دومره ګټې وسوې اوس خو په دې باندې پوه شوې چې طالب ته دا ګټه ورسېده او ملت ته اقتصادي ګټه نه ده
او بل ته بیا په یو بل ویډیو کې تاسو ته د روسیې او د افغانستان د اقتصادي ګټو په هکله باندې خبرې کوم. په هغه ویډیو کې بیا دا دی چې ملت ته ګټه شته، ځکه چې روسیې سره ټکنالوژي د زراعت ډېر قوي ټکنالوژي ده چې دا په نړۍ کې ډېر قوي ټکنالوژي د ډېر پخوا څخه وه. مثلا د روسي تراکتوران چې وه پخوا او د روسي موټران چې وه دا هر څه په ترانسپورټي او په دغسې برخه کې دوی هلته خپل ګټې شته، مګر په نړیواله سطح زموږ په تجارت کې کوم بدلون نشي راوړلی. اوس راځم په درېیمه موضوع باندې چې په سیاسي برخه کې څه ګټې لري. سیاسي برخه چې د ګوره دا د سیاسي برخه چې د ملت نه ده د دولت ده، یعنی د طالب برخه کېږي. دا دی چې روسیې چې مخکې په رسمیت نه و پېژندلې، د روسیې په مسکو کې هلته د مسعود زوی هلته خپل مجلسونه درلود، د افغانستان د طالبانو مخالفین هلته خپل مجلسونه درلودله، تاجکستان کې دفترونه یې درلودله، په ترکمنستان او ازبکستان کې به تګ راتګ یې کوله. د پوتین د شناخته سره دغه ټوله معاملې ختمیږي. روسي چې په اول پروتوکول کې چې کله په رسمیت پیژندل کېږي، طالب د روسي څخه غوښتنه کړې چې وروره ته زما مخالف مه پرېږده، زه ستا مخالف نه پرېږدم. دا شرط دی. اوس نو په دې باندې پوه سه چې نور بیا دلته د روسي دپاره ځای نشته چې د روسي خپل متحد هیوادونو ته هم وایي چې وروره د طالب مخالفه نور مه پرېږدئ. او په دا کې بیا پرېږدي په کوم اساس باندې، هغه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وایم چې ولې یو هیواد تلپاته دوست او دشمن نه دی. هغه په سیاسي برخه کې زه تاسو ته وایم د دغه رسمیت پیژندنې ګټې طالب ته څه دي او ملت ته څه دي. په سیاسي برخه کې تاسو هم پوه چې مثلا روسیه پر خپل په متحد هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان د هیوادونو باندې ډېر قوي فشار لري او ډېر امر غوندې صلاحیت لري. نو په هغه کې د امکانات شته چې نور د شمالي ټلوالې چې کوم ځالې وه هغه ځالې به نور ختم شي. په څلورمه برخه کې په ټولنیز برخه باندې یعنی عام خلکو ته چې د عام خلکو حالت بدل شي. د عام خلکو بدل حالت ګوره د روسي په رسمیت پیژندنې کې د عام خلکو حالت نه بدلیږي، ځکه چې طالب ورته اساسي قانون نه لري. طالب ورته هغه کوم غوښتنې چې ملي بیرغ دغه نشته، طالب ته چې کوم ملي اردو غوښتنه ده دا نشته، مثلا د طالب څخه د ملي پولیسو غوښتنه ده دا نشته. دا ټول هغه څه دي چې ملت ځینې غواړي او روسیې په دې هکله باندې هېڅ هم کړي نه دي. روسیه وایي زما د بلا، روسیه وایي چې زما دپاره زما مهم ټکي دي، هغه ټکي ما د طالب سره ختم کړي دي، زما ګټې خوندي دي طالب سره، زه په طالب او زه په ملت او زه په احمد محمود باندې زما څه. نو دا خبره دي چې په ټولنیزه برخه کې څومره ګټه ملت ته نشي رسولی، په سیاسي برخه کې طالبان ته ډېر ګټه رسولی شي، په اقتصادي برخه کې په نړیواله کچه باندې روسیه کوم اثر نشي اچولی، مګر د خپل متحد هیوادو دپاره دا چې د افغانستان سره همسایه په دې برخه کې ډېر مثبت اثر اچولی شي. په عموم کې دا رسمیت پیژندنه یو ګټه دا وکړه چې یو قوي د نړۍ تر ټولو قوي رایه طالب په لاس کې اوس ورسېده چې دا په ملګرو ملتونو کې د خپل په ګټه استعمالولی شي. هیله یم چې دغه ویډیو که څه زه یو عادت لرم چې هماغه ورځ کې ویډیو نه جوړم، ځکه چې هماغه ورځ کې هره موضوع احساساتي ده، ډېرو خلکو په احساساتي خبرې کړي دي. باید هغه ښه وڅېړل شي چې څه ګټې شته، حقیقت باید وړاندې شي ولس ته چې ولس په دې باندې پوه شي وروره څه ګټه ماته رسېږي، څه ګټه نه رسېږي، څه راتلونکي به څه وشي. نو په دا خاطر باندې ویډیو وځنډېدل خو ښه پیغام یې تاسو برابر کړي. هم انشاءالله چې دا ټول سوالونه کې چې تاسو په دغه برخه کې درو دغه ټول سوالونه حل شوي دي. نو تر بیا هم په الله سپارم په راتلونکي ورځ کې اقتصادي برخه کې او د ایکو سازمان ویډیوګانې هم جوړې شوي دي، هغه هم اپلوډ هغه هم وګورئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښه چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.